اچار اچار اچار. د څه شي اچار؟ د ګوړې اچار. جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. د انتخاباتو له نتایجم سم د بسوګۍ واده جوړ شو. تر دې چې اوس هغه کاندیدان چې هېڅ رایې نه دي وړي هم دا خیال پلوي که رئیس جمهور شي. دا ټول د هغو درغلیو له لاسه راپېښ شول. که نه اوس په منتخب جمهور رئیس 2-3 د بهر چکرونه م وهلي وو. د خپرونې په پیل کې خبرونه لرو. او اوس پام وکئ د دې ساعت خبرونو ته. په خبرونه کې پنډ خبرونه دغه دي. په کابل ښار کې پورته شوی امنیتي بالون د دوړو او ګردونو له امله سترګې نشي خلاصولی چې څه شی وویني. په رایو کې د درغلیو له رابرسېره کېدو معلومه شوه چې فساد له پورته را روان دی او ښکتني به ټول تر خوړو لاندې کړي. 15 میلیونه منفي 1.5 میلیون مساوي ابتدایي نتایج او 15 میلیونه منفي 3 میلیونه مساوي رسمي نتایج. او د انتخاباتو ملي کمیسیون ضرب د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون مساوي یو کمزوری بریالی کاندید. د خبرونه خېټې. په کابل ښار کې پورته شوی امنیتي بالون د دوړو او ګردونو له امله سترګې نشي خلاصولی چې څه شی وویني. په یوه رارسېدلي خبر کې ویل سوي دي چې له همدې امله په کابل ښار کې ټول تخریبکاران رد براعلا ګرځي، عملې کوي او بمونه الوزوي. خبر زیاتوي چې بالون هرې خواته ګوري نو پرته له دوړو بل څه شی نه ویني. هوایران پاتې دی چې د دوړو په دې ښار کې د څه لپاره پورته کړی دی. خیر مونږ ورسره مرکه کړې ده چې وروسته به یې واورئ. په رایو کې د درغلیو له رابرسېره کېدو معلومه سوه چې فساد له پورته را روان دی او ښکتني به ټول تر خوړو لاندې کړي. په خبرونه کې ویل سوي دي چې په انتخاباتو کې درغلۍ غټو مطرحو کاندیدانو کړي دي او که له دوی نه هر یو جمهور رئیس سو نو بیا خو به سمه د درغلیو پاچایي وي. خبر زیاتوي چې اداري فساد هم لکه د انتخاباتي درغلیو له پورته را پیل سو او کرار آن ښکته هم راورسېده. خو دا ځل به اداري فساد هغسې نه وي لکه خلکو چې لیدلی وو، ځکه دا ځل خو انتخاباتي درغلۍ هم ورسره ملګري دي. نو ځکه به دا ځل که ژوند وو خلک څه چې پیریانو ته هم ټکان ورکړي. 15 میلیونه منفي 1.5 میلیون مساوي ابتدایي نتایج او 15 میلیونه منفي 3 میلیونه مساوي رسمي نتایج. په یو بل خبر کې ویل سوي دي څومره چې د رایو صندوقونه خوروي هومره غیر قانوني رای ترې تویېږي او دا ویره شته چې په پای کې هېڅ رایه پکې پاته نشي. خبر زیاتوي چې د رایو اچولو په ورځ چې انتخاباتي ناظرینو څه نه ویل خو ډزو خواران ملامت نو، خو د درغلیو ټول اسناد او یاداشتونه یې ورسره ساتلي وو. هغه دی اوس یې ټول راایستلي او له مخې غیر قانوني رایې ترې ایسته کوي. د رایو د چارو ماهرین وایي چې د رسمي رایو تر اعلانېدو پورې که 3 میلیونه رایې پاتې سي نو هم به ډېرې وي. هغه هم بیا چې په 3-4 کاندیدانو وویشي نو بیا خو کامیاب هم کامیاب مبوله.
نو ګران اورېدونکو او وروستی خبر دا چې د انتخاباتو ملي کمیسیون ضرب د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون مساوي او کمزوری بریالی کاندید. وروستی خبر وایي چې د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیونونه چې څومره سره ضربوي هومره نتیجه کمه راوځي او امکان لري چې آخر هیڅوک هم بریالی ترې راونه او کوي هم نو دومره به کمزوری وي چې له لکړې پرته به قدم هم نشي اخیستلی ځکه چې مطرح کاندیدانو خپل ټول زور په درغلیو وکړ او د حکومت کولو لپاره له زوره لوېدلي دي نو مجبوره دي چې یا یو بل له لاسه سره ونیسي او یا بل چاته لاسونه ورکړي د خبرونو بیا ځینې خلک له اختره داسې ګټه هم کوي. و ښځې ته خو هغه د اختر میوه راواخله چې څومره پاته ده. څومره دې راوړې وه؟ ګمان کومه چې 1 کیلو خو به وه. نو اوس دې ولې ورته سودا سوه؟ ما ویل چې د لوی اختر لپاره بس کېږي که نه څومره په خبرو پسې ګرځې ته. د لوی اختر نه چې د نوروز هم بس کېږي. ډېرې سوداوې مه وهه سودایي بسې. ته خو یو ځل راواخله پورته. ښاپیرۍ و ښاپیرۍ لورې ته هغه د اختر میوه راوړه. نو دا دې راته ونه ویل چې د لوی اختر او نوروز لپاره څنګه بس کېږي. خو ډېره ده. څنګه ډېره سوه نورې وزېږوله که څنګه؟ تا څو جیبه را خالي کړه؟ یاره خدای مې دې غاړې نه بندوي لکه چې 8 جیبه مې خالي کړي دي. ښه نو چې 8 جیبه تا راوړې وي 15 دستکوله خو ما هم پکې اچولې ده. دا څه وایې؟ رښتیا وایم ما به څه درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه غټ دستکول راته واخله خو د همدې لپاره مې درته ویل چې له کورونو نه میوې پکې راوړم. یاره څه بده بلا یې ته. ولې د تا بلا مېرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په شپه چې د کورتۍ جیبونه راباندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم دغومره هم بې عقله نه یم. دغه د مورې رامې وړه هغه د پلار مخکې دې کېږده چې زړه یې ډاډه سي. اله برکت برکت دا ټوله میوه ده؟ پلاره ګوره ما هم پکې اچولې ده چې بیا ونه وایې چې یوازې مونږ راوړې ده. لورکې وایم خدای خو دې 100 کلنه کراته دغه د لوی اختر له میوې هم بېغمه سومه. پلاره له اختره ډېره ده که نه وي یو څه به مو خرڅه کړې وه. غلی شه پلار دې نه ګورې لکه د مرچکیو بوجۍ له غوسې نه ډک دی. لږ لږ به ورکوو چې مغزه یې په ځای سي. ښه دا راته ووایه چې دا تاسې به څنګه راپټوله؟ تا څه ډول پټوله؟ ووایه ځه. یاره څه درته ووایم ما خو به چې دا د کور څښتن د باندې ووت ژر ژر به مې له دې هر شي نه یو موټی راواخیستله په دې جیب کې به مې واچول. موږ هم همدغسې کول خو که به د کور مېرمن نه وتله ښاپیرۍ به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې ژر ژر دستکول ډک کړ. چا شک هم راباندې را نه وړ. لا خوشحاله به هم دی و چې ښه میوه یې وخوړه. یاره بل اختر ته که ژوندی ومه دغه دستکول به دې په بوجۍ درته بدل کړم. په لوی اختر کې دې ګوره پامي چې د بختالله د کوژدې میوه هم پکې پوره کړې. ځه د ما له وخته ورته پام و. او دا هم هغه مرکه چې زموږ خبریالې په کابل ښار کې له امنیتي بالون سره کړې ده. که لومړی د ځان اورېدونکو ته ور وپېژنې خوشحاله به شو. نوم یې امنیتي بالون دی او له بهره راغلی. ښه نو اوس دا راته ووایه چې خپل امنیت دې نیولی که د ښاریانو امنیت نیسي؟ راوړل شوی خو د خلکو او ښاریانو د امنیت نیولو دپاره وم خو اوس که ایله خپل امنیت ونیسم هم ډېره به وي. ولې؟ ځکه چې کابل ښار ټول په دوړو او ګردونو پټ دی او له همدې امله نه دوست پکې ښکاري او نه دښمن. دا تورې عینکې دې د څه لپاره اچولي دي؟ د دې لپاره چې سترګې مې اوښکې کوي او خوږېږي ځکه چې سترګې مې له ګردو سره حساسیت لري نو مجبور شوم چې دا تورې عینکې په سترګو کړم.
نو بیا خو به خلک او شایان هم ټول درته تور ښکاري. اوه نو چې ټول تور درته ښکاري دوست او دښمن به څنګه وپېژنې؟ نشم یې پیژندلی. له همدې امله خو په ښار کې بمي چاودنې او په بانک حمله وشوه او هره ورځ راکټي بریدونه پې کېږي. نو چې امنیتي فعالیتونه نشي کولی د څه لپاره یې پورته کړی یې؟ ښایي د کابل ښار د ماشومانو دپاره به یې پورته کړی یم چې زما په لیدو یې ساعت تېر شي او یا به هم د کابل ښار د غرونو ګیدړې راباندې ویروي. داس خو به نه وي شوی چې دښمن پر ځای دی امنیتي ځواکونو ته دوست ورښودلی وي. نه زه چې څه لیدلی نشم نو څه شی به ور وښیم. هغه د انتخاباتو په ورځ چې غلو په کوم بانک حمله وکړه نو ما ته کومانده راکړل شوه چې هغه بانک له نظر لاندې ونیسم او د غلو په باب پوره معلومات ورکم. خو ما چې هر څومره سترګې وغړولې او دا خواخوا مې وکتل بانک مې پیدا نه کړ. په کابل ښار کې له پورته کېدو نه څه احساس کوې؟ داسې احساسوم چې البته څه ګناه به مې کړې وي او د جزا راکولو لپاره به یې دلته راوستلی یم او جګ کړی به یم. زه عادل مر خو به د ښه ارمان ختلی وي که څنګه؟ لومړی خو ځان ورته خوشحاله وم او دا راته ډېره جالبه وه چې ټوله ورځ یېړی لمر و خو اوس یې له لمره هم نفرت کوم ځکه چې پوستکی مې لمر وهلی دی او ټول وجود مې پوست اچوي. ښه نو که څه پیغام لرې مرګ دې په خدمت کې دی. پیغام نه لرم خدای مې دې اوس توبه قبوله کړي چې کوشم او خپل هېواد ته لاړ شم. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن